مفکوره د پېښور په پراخه سینه کې یو داسې ځای دی چې د پښتو ژبې، ادب، کلتور او د هنرونو د ژوندي پاتې کېدو لپاره رامنځته شوې ده. دلته نه یوازې د پښتو د تاریخ او ادب څېړنې کیږي، بلکې د پښتنو د ژوند، دودونو، سندرو او هنرونو روح هم پکې خوندي ساتل کیږي. دا څېړنیز مرکز هڅه کوي چې پښتو ته هغه درناوی ورکړي چې دا ژبه او دا ولس یې مستحق دی. دلته د لیک لوست ترڅنګ د فنون لطیفه زده کړه هم کیږي. د موسیقۍ، انځورګرۍ او تمثیل نړۍ ته د پښتنو ځوانانو د ننوتلو لاره برابروي. هر لیکنه، هر څېړنه، هر انځور او هر غږ د دې لپاره دی چې پښتو یوازې د ماضي ژبه نه ده، بلکې د نړۍ د پرمختللي ژبو سره څنګ په څنګ تګ وکړي. دا مرکز د پښتو ژبې، کلتور او هنر د بقا او پرمختګ لپاره یو ژوندی مثال دی. یو داسې کور چې هر څوک پکې د خپلې خاورې مینه احساسولی شي. مفکوره دې تل تر تله همدغه شان ودانه وي.